سلامونه ستړي مشئ او وخت مو بخیر. هیله ده چې ټول به رک روغ او جوړ اوسېږئ. د سمی ګرافیکس یوټیوب چینل کې درته یو ځل بیا هم ښه راغلاست او هرکلی وایم. هیله ده چې ټول به د صحت جامې پر تن ولرئ. خوښ یم چې یو ځل بیا هم ستاسې په چوپړ کې حاضر یم او نن ورځ تاسې ته د فوټوشاپ د درسونو د لړۍ اتم درس لرم. په نن درس کې به موږ په اډجسټمنټ لیرز باندې بحث کوو. دا چې اډجسټمنټ لیرز څه شی دي، څه ور باندې کولی شو. د اډجسټمنټ لیر مطلب څه دی؟ که چیرې زموږ په تصویر کې یو ځای داسې روښانه واوسیږي، هغه څنګه تیاره کولی شو، یا داسې تیاره ځایونه څنګه روښانه کولی شو، د هغې سیچوریشن څنګه زیاتولی شو، وایبرنس او داسې نور ډېر ایډیټ په خپل تصویر باندې کولی شو. نو نن ورځ انشاءالله په اډجسټمنټ لیرز باندې بحث کوو. هیله ده چې ویډیو را سره تر پای وګورئ. که مو ویډیو خوښه شوه ویډیو در سره حتما لایک کړئ. که تر اوسه مو زما د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو هیله ده چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او همدارنګه ویډیو له خپلو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم له دغه ویډیو څخه برخمنه شي. یوه یادونه البته باید وکړم، که چیرې تاسې زما ویډیوګانې ډاونلوډ کوئ او له هغې وروسته یې ګورئ نو بیا د هغې هیڅ ډول سپورټ ماته نه راځي. نو یوه کوچنۍ هیله مې له تاسې څخه دا هم ده چې تاسې کوښښ وکړئ چې زما ویډیوګانې یو ځل انلاین وګورئ، له هغې وروسته یې که د زده کړې په پار بیا ډاونلوډ کړئ نو کوم مشکل نه دی، خو یو ځل یې حتما انلاین وګورئ، ویډیو در سره حتما لایک کړئ. ستاسې لایک او کمنټ ماته نوره هم انرژي راکوي تر څو تاسې ته دغه ډول ښې او خوندورې ویډیوګانې په پښتو ژبه راوړو. نو دا چې نور وخت ضایع نه شي، زه د ویډیو په طرف او ویډیو شروع کوو. بیا هم ښه راغلاست. نو راځو فوټوشاپ ته فوټوشاپ اوپن کوو. تاسې ګورئ چې ما له ځان سره دلته یو انځور اوپن کړی دی. نو نن موږ بحث کوو په اډجسټمنټ لیرز باندې چې دغه لیرز پینل کې که لاندې تاسې وګورئ دلته یو کوچنی ایکن دی. که موس کرسر پرې زه ودروم نو دلته ماته وایي چې create new fill or adjustment layer. نو له دې ځایه هم تاسې ورته لاسرسی پیدا کولی شئ او یا که تاسې دغه انځور انتخاب کړئ او دلته راشئ ایمیج منیو ته نو له دې ځایه هم تاسې کولی شئ چې دغه اډجسټمنټ لیرز راوړئ. بله طریقه یې دا ده چې راشئ وینډو منیو ته او دلته تاسې اډجسټمنټس باندې کلیک وکړئ نو تاسې ته به دغه اډجسټمنټ پینل خلاص شي. نو دلته تاسې کولی شئ چې برایټنس ان کنټراسټ وغیره څومره چې اډجسټمنټ لیرز دي له دې ځایه ورته څنګه وکړئ لاسرسی پیدا کړئ. نو زه دا دلته راوړم، دلته یې له ځانه سره برابروم. په دې طریقه دا ما له ځان سره برابر کړ. نو راځو لومړی بحث کوو په سالډ کلر باندې. سالډ کلر موږ سره څه کوي؟ که چېرته په سالډ کلر باندې زه کلیک وکړم نو د دې لیر د پاسه یو بل فل لیر جوړ کړ. دې ځای تاسې کولی شئ چې یو خالص رنګ دې ته ورکړئ، هر ډول رنګ چې تاسې غواړئ. دغه د کلر پیکر وینډو به له تاسې سره خلاصه شي. نو له دې ځایه فرضاً که زه یو رنګ انتخابوم، دغسې یو آبي رنګ انتخابوم، اوکې باندې کلیک کوم نو تاسې ګورئ چې دغه د انځور کوم لیر له ما سره د دې دپاسې یو بل لیر له ما سره راوړو او پرې لیکلي دي چې کلر فل 1، یعنې دا موږ سره یو رنګ راغی او د دغه رنګ سره سره دا کوچنۍ سپینه کړکۍ چې تاسې ګورئ داسې یو څلور کونجه جوړښت دی. نو دلته وایي چې لیر ماسک تمنیل، دا موږ سره ماسک دی چې وروسته به انشاءالله موږ بحث هم کوو. نو دلته راغلی دی لیر ماسک، په دې باندې به انشاءالله نن هم موږ یو اندازه کار کوو. یو رنګ له ما سره دلته راغی چې آبي رنګ دی. نو که چېرته زه په دغه ماسک باندې کلیک وکړم او دغه له ځان سره انتخاب کړم او دلته راشم برش ټول چې کوم یو دی، دا برش ټول تر اوسه موږ نه دی ویل، انشاءالله وروسته به پرې بحث کوو. خو اوس په ور باندې دومره کار کوو چې یوازې پرې پوه شو چې څنګه کولی شو د ماسک لپاره یې وکاروو. یا تاسې بي له کیبورډ څخه ووهئ، تاسې ته دلته دغه شارټکټ کې ښکاري او یا هم دلته راتللی شئ، دغه برش ټول انتخابولی شئ. هر وخت چې مو برش ټول انتخاب کړو په دغه ډول به له تاسې سره ښکاري. نو دلته تاسې کولی شئ چې دغه د برش سایز څنګه کړئ، زیات کړئ. دلته به راشئ دغه پراپرټیز پینل ته او دلته به دغه سایز ورته داسې زیات کړئ. نو تاسې ګورئ چې هغه د برش سایز له ما سره زیات شو. یا په بله طریقه هم تاسې کولی شئ چې د برش سایز زیات کړئ. له کیبورډ څخه به د الټ بټن ونیسئ او د موس ښی طرف ته چې کوم کلیک دی یا رایټ کلیک دی هغه به ونیسئ داسې او ښي یا چپ طرف ته به یې داسې یوسئ. که ښي طرف ته یوسئ دغه د برش سایز له تاسې سره لویږي او که چپ طرف ته یوسئ نو دا له تاسې سره کوچنی کیږي. هر څومره چې ستاسې په کار و دغه پریویو یې له تاسې سره ښکاري
نو تاسې هماغومره ځان ته انتخاب کړئ. بله مهمه خبره دا ده چې دلته تاسې راشئ دغه رنګونه دي چې دغه مخې ته کوم رنګ دی دې ته فورګراوند کلر ویل کېږي. تاسې ګورئ هلته لیکلي هم دي او دغه شاته چې کوم کلر دی دې ته بیکګراوند کلر ویل کېږي. نو دغه فورګراوند کلر چې دی دا به له تاسې سره سپین وي، دې ځای کې به یې ځان ته تور رنګ انتخاب کړئ. تور رنګ او سپین رنګ څه معنا شوه دلته له موږ سره؟ معنا یې دا شوه دلته که تاسې دغه ماسک ته وګورئ، ماسک له موږ سره سپین رنګ کې دی. د سپین رنګ ضد له موږ سره څه شی دی؟ تور رنګ. نو تور رنګ به تاسې دلته انتخاب کړئ. هر وخت چې تاسو دلته برش کوئ نو هغه رنګ به له تاسې سره لرې کېږي، ځکه چې دلته موږ سره ماسک سپین دی. نو که چېرته زه په دې باندې داسې کلیک کوم، تاسې ګورئ چې دغه آبي رنګ له ما سره څنګه کېږي؟ له منځه ځي. نو که چېرته تاسې غواړئ چې دغه رنګ بیرته راوړئ نو په ساده ډول دلته راشئ او رنګ ځان ته څه ډول انتخاب کړئ؟ سپین رنګ انتخاب کړئ. نو هغه چې کله تاسې دلته دغه برش په دې ځای باندې داسې کش کوئ نو له تاسې سره به بیرته هغه رنګ څنګه کېږي؟ راځي. که چېرته در سره ماسک تور رنګ کې وو نو بیا تاسې کولی شئ چې دلته سپین رنګ انتخاب کړئ تر څو له منځه یوسئ هغه رنګ. او که چېرته در سره سپین رنګ کې وو نو بیا دلته تاسې کوم رنګ انتخابوئ؟ تور رنګ انتخابوئ. دلته دغه ماسک آیکن د دې لپاره راځي که چېرته تاسې په ټول انځور باندې دغه رنګ نه اپلای کوئ او په یو ځای باندې راوړئ نو تاسې کولی شئ چې په دغه طریقه ته هغه رنګ څنګه کړئ؟ ریموف کړئ. نو راځو بیرته دلته کلر فل ته. کلر فل کې موږ دغه کوم رنګ اخیستی دی؟ بلو رنګ اخیستی دی یا ابي رنګ موږ اخیستی دی. دغه بلینډینګ موډز د مختلف چې دې باندې موږ بحث کړی وو، که چېرته تاسې له دې ځایه یو رنګ انتخاب کړئ او بیا راشئ بلینډینګ موډز ته نو دې په ذریعه تاسې په خپل انځور باندې داسې یو افیکټ اپلای کولی شئ. تاسې ګورئ چې دغسې یو بلو افیکټ له ما سره اپلای شو. فرضاً که زه غواړم چې دا بلو افیکټ ما سره په ټول انځور باندې نه وي، یعنې زما دغه کوم سبجیکټ چې دی، کومه کوچنۍ نجلۍ چې په دې انځور کې زه غواړم چې په دې باندې نه وي او نور بیکګراوند باندې له ما سره وي، نو دلته به تاسې راشئ کوم رنګ به انتخاب کړئ؟ تور رنګ به له ځان سره انتخاب کړئ، ولې چې ماسک له موږ سره سپین رنګ کې دی. برش سایز زه کوچنی کوم او داسې زه له دې ځایه څنګه کوم؟ ریموف کوم. نو په دې طریقه باندې تاسې کولی شئ چې له خپل آبجیکټ څخه په فوټوشاپ کې دغه رنګ لرې کړئ او په نور بیکګراوند باندې څنګه کړئ؟ راولئ. دا طریقه یې لږ وخت اخلي او دومره دقیق هم نه راځي. تاسې ګورئ چې دومره دقیق رانغی. که تاسې دلته وګورئ دغه بیکګراوند نه هم له ما سره ځینې رنګونه لرې شول. نو د دې لپاره لنډه طریقه او اسانه طریقه دا ده چې انځور تاسې انتخاب کړئ او دلته موږ دغه آبجیکټ سلیکشن ټول ویلی وو نو دا به انتخاب کړئ تاسې او دلته به راشئ په سلیکټ سبجیکټ باندې به کلیک وکړئ. سلیکټ سبجیکټ باندې مو چې هر وخت کلیک وکړو نو اوس به دغه زموږ سبجیکټ چې کوم په دې انځور کې دی یا دغه نجلۍ چې کومه ده دا به له موږ سره څنګه شي؟ انتخاب شي. ګورئ دغه له موږ سره انتخاب شوه. سلیکشن یې که څه هم دومره دقیق نه دی خو تاسې بیا دې ته کولی شئ چې وخت ورکړئ. زه دغه نور کوم ځایونه چې اضافه انتخاب شوي دي دا ترې لرې کوم او دغسې ورسره دا ځای هم اضافه کوم. دا هم اضافه کوم. دا چې هر کله تاسې له ځان سره څنګه کړو؟ انتخاب کړلو نو زه راځم دلته لومړی دغه کلر فل کوم لیر چې دی دا لرې کوم او یو بل راوړم. نو دا زه څه ډول ډیلیټ کولی شم؟ لومړی خبره خو دا ده چې راشئ تاسې دغه لیر کلک ونیسئ، کلیک ور باندې وکړئ او داسې لاندې یې ډریګ کړئ. دغه د ډیلیټ کومه بټن چې ده په دې باندې پرېږدئ نو هغه به له موږ سره څنګه شي؟ ډیلیټ شي. یا یې انتخاب کړئ او دغه ډیلیټ کوم آیکن چې دی په دې باندې کلیک وکړئ یا ورته انتخاب کړئ هغه به له تاسې سره څنګه شي؟ ډیلیټ شي. بله د ډیلیټ کولو طریقه یې دا ده چې له کیبورډ څخه د ډیلیټ بټن ووهئ او هغه له ځان سره څنګه کړئ؟ ډیلیټ کړئ. دا زه انتخابوم، ډیلیټ باندې کلیک کوم. دلته ماته وایي چې could not complete your request because the content of the layer is not directly editable. که نه دا نشوی ایډیټ کېدلی نو زه کنټرول ډي وهم، دا ډي سلیکټ کوم او اوس ډیلیټ بټن وهم نو تاسې ګورئ چې هغه له ما سره څنګه شو؟ ډیلیټ شو. زه راځم او دلته یو بل سالډ کلر اخلم، فرضاً که هماغه ډول یو بلو رنګ اخلم او دلته ورته دغه بلینډ موډ چې دی دا چینج کوم داسې یو رنګ ته چې له ما سره فرضاً که هارډ لایټ مې ورته واخیسته دغسې یو افیکټ له ما سره راغی. اوپیسټي ورته لږه کموم داسې او دغه انځور بیا هم له ځان سره انتخابوم. راځم دلته او خپل سبجیکټ له ځان سره انتخابوم. دغه سبجیکټ به له ما سره اوس انتخاب شي. تاسې ګورئ چې سبجیکټ له ما سره انتخاب شو خو دومره دقیق نه دی. دغه اضافي چې کوم ځایونه انتخاب شوي دي فرضاً دا زه اوس له ځان سره په دې طریقه لرې کوم
او دغه ځایونه له ځان سره څنګه کوم اډ کوم ورته. نو دا ځای چې کله له تاسې سره انتخاب شو په دومره ساحه کې سلیکشن وشو نو تاسې به راشئ دلته دغه د ماسک آیکن به کلیک کړئ او دلته به راشئ تاسو به څه شی راواخلئ برش ټول راواخلئ چې مخکې مې پرې بحث وکړو. دلته به ورته رنګ کوم یو انتخاب کړئ، تور رنګ به ورته فورګراوند کې انتخاب کړئ ځکه چې لیر له موږ سره سپین رنګ کې دی. نو داسې به ورته د برش سایز لوی کړم، که دغه برش زه هر ځای ته وړم خو په هماغه کومه ساحه چې له ما سره سلیکټ شوې ده له هماغه ساحې څخه به څنګه کوي رنګ لرې کوي. که دا زه کنټرول ډي کړم ډي سلیکټ کړم یا دلته سلیکټ ته راشم او ډي سلیکټ باندې کلیک واخلم نو له ما سره به دا څنګه شي ډي سلیکټ شي. نو تاسې دلته ګورئ چې په دغه انځور کې چې کوم آبجیکټ له موږ سره له هغې څخه موږ رنګ لرې کړو او دغه پاتې بیکګراوند باندې دغه ډول یو افیکټ راغی. که چېرته زه دلته راشم او دغه د سترګې کوچنی نښان چې دی په دې باندې کلیک وکړم دا لیر هایډ کړم نو تاسې ګورئ چې هغه توپیر یې تاسې کتلی شئ چې څه ډول یو افیکټ له موږ سره دلته څنګه شو جوړ شو. که چېرته تاسې راشئ او په دغه تمنیل باندې د رنګ دغه ګورئ تاسې یو ابي رنګ درته ښکاري په دې باندې ډبل کلیک وکړئ نو تاسې سره به هغه کلر پیکر کومه وینډو چې وه بیرته خلاصه شي. نو که تاسې له دې ځایه هر ډول رنګ غواړئ تاسې کولی شئ چې له دې ځایه هغه ورباندې اپلای کړئ. ګورئ داسې یو سور رنګ غواړئ، شین رنګ داسې غواړئ، هر ډول رنګ چې تاسې غواړئ تاسې کولی شئ په دې باندې اپلای کړئ خپل انځور ته په کتلو باندې. نو دا له موږ سره په اډجسټمنټ لیرز کې لومړي قدم کې څه شی و سالډ کلر. دا لیر به زه هایډ کړم او دلته به زه راشم بیا هم اډجسټمنټ لیرز ته. په دویم قدم کې له موږ سره دی ګریډینټ. ګریډینټ موږ سره څه کار کوي؟ ګورئ د دې نه مخکې سالډ کلر و، سالډ کلر موږ سره یوازې یو رنګ راوړو، یوازې یو خالص رنګ بل رنګ ورکې نه و. خو که چېرته زه راشم او دلته په ګریډینټ باندې کلیک وکړم نو په ګریډینټ کې موږ کولی شو چې له یو نه ډېر رنګونه راواخلو په خپل ډیزاین کې هغې نه استفاده وکړو. دغه ګریډینټ فل کوچنۍ کړکۍ چې ده دا له ما سره خلاصه شوه. دلته تاسې وګورئ ګریډینټ یې لیکلی دی او په دغه څنګ کې ښي طرف ته ورته داسې کوچنی غشی دی که په دې باندې زه کلیک وکړم نو دلته هغه مختلف قسمه ګریډینټس دي چې تیار د فوټوشاپ لخوا نه جوړ شوي دي. تاسې کولی شئ چې دا هم له دغه ځایه څنګه کړئ استفاده کړئ. فرضاً که دا تاسې غواړئ دا غواړئ هر یو چې تاسې غواړئ له دې ځایه استفاده کولی شئ. فرضاً دغه یو رنګ تاسې غواړئ اوکې باندې کلیک وکړئ هغه رنګ به له تاسې سره څنګه شي راشي. که چېرته بیا هم ورته زه دغه بلینډینګ موډ چینج کړم نو تاسې ګورئ چې دغسې یو افیکټ به له ما سره په دې باندې څنګه شي اپلای شي. نو تاسې خپل انځور ته په کتو باندې کولی شئ چې په دغه باندې یو افیکټ اپلای کړئ. که چېرته بیا هم زه په دغه باندې ډبل کلیک وکړم او په دغه رنګونه چې کوم ماته ښایي په دغه غشي باندې نه بلکې په دغه رنګونو باندې کلیک وکړم نو دلته به تاسې ته دغه ډول یوه کړکۍ خلاصه شي چې دا کړکۍ ګریډینټ ایډیټور نومیږي. نو دلته تاسې کولی شئ چې په خپله خوښه باندې دغه رنګونه څنګه کړئ چینج کړئ څه ډول رنګ تاسې غواړئ. فرضاً که زه راځم دغه ګلابي غوندې رنګ چې کوم له ما سره دی پینک کلر دی دلته په دغه کلر سټاپ چې کوم دی دې ته کلر سټاپ ویل کېږي. دا کوچنی مربع ډوله جوړښت تاسې ګورئ په دې باندې ډبل کلیک وکړم نو دلته به هغه کلر پیکر وینډو او کړکۍ له ما سره بیا هم خلاصه شي. نو له دې ځایه چې تاسې هر ډول رنګ غواړئ هغه له دې ځایه تاسې څنګه کولی شئ انتخابولی شئ. هغه ما دلته څنګه کړو انتخاب کړو. زه راځم دغه بلینډ موډ ورته بیرته نارمل کوم نو تاسې دلته لاندې ګورئ چې ما سره یو سور رنګ دغې واخیسته. بیا هم ډبل کلیک ور باندې کوم راځم دلته دغه رنګ چې کوم ابي رنګ دی دا ورته زه داسې ژیړ رنګ انتخابوم. نو تاسې ګورئ چې په خپله خوښه باندې تاسې هر ډول رنګ انتخاب کړئ هغه به دلته څنګه کېږي راځي. که چېرته تاسې د دې دواړو په منځ کې یو بل رنګ هم غواړئ نو تاسې به راشئ دلته دغه د رنګ کومه ایریا چې ده کومه ساحه چې ده دلته به په دغه لاندې ساحه کې چې کله تاسې سره دغه آیکن داسې د لاس شیپ ته او د لاس شکل ته چینج شو نو هملته تاسې کولی شئ چې یو کلیک وکړئ تاسې ته به یو رنګ څنګه کړي راوړي. ګوره دلته وایي چې کلیک ټو اډ ا سټاپ یعنې تاسې یوازې یو کلیک وکړئ یو سټاپ به له تاسې سره څنګه شي اډ شي. دا ګورئ دلته ما سره اډ شو. ډبل کلیک ور باندې کوم یا دلته کلر ته راځم کلر چې کله تاسې انتخاب که داسې یو ابي رنګ انتخابوم نو تاسې ګورئ چې په دغه ډیزاین کې ماته څه ډول رنګ راغی ابي رنګ هم دلته راغی. که چېرته تاسې غواړئ یو بل انځور در سره وي یو څه در سره وي له هغې نه یو رنګ پیک کړئ. زه له ګوګل نه یو رنګ را اخلم دغه یو څه رنګونه دي له ما سره
دا رنګونه که زه له دې ځایه راشم او کاپي کړم او په فوټوشاپ کې پیسټ کړم، دا اوکې کړم، اوکې او دلته یې پیسټ کړم. نو تاسې ګورئ چې دلته دغه رنګونه چې کوم په فوټوشاپ کې دا له ما سره اډ شو کنټرولز باندې به زه کلیک وکړم، سایز به ورته داسې لوی کړم، دا له ما سره اډ شو. راځو خپل ګریډینټ فل ته بیا هم په دغه تمنیل باندې ډبل کلیک کوم او دلته به یو کلیک تاسې وکړئ، په دغه سټاپ باندې ډبل کلیک کوم او له دې ځایه ورته وایم چې دغه رنګ ماته واخله. نو دغه کلر پیکر له تا سره راځي، ته کولی شئ چې هر رنګ ورته څنګه کړئ انتخاب کړئ. هر وخت چې د رنګ انتخاب کړو اوکې باندې به کلیک وکړئ، بیا هم اوکې، نو په هماغه ډول به له تا سره راشي. که چېرته زه د دې بلینډ موډ چینج کړم، تاسې ګورئ چې مختلفو ډولونو ته زه کولی شم چې هغه چینج کړم او هغه خپل انځور باندې څنګه کړم اپلای کړم. زه ورباندې بیا هم ډبل کلیک کوم، دا نارمل ته بیرته چینج کوم، ډبل کلیک چې مې ورباندې وکړو نو دلته یو دی سټایل. سټایل څه معنا؟ دلته لینیر لیکلی شوی دی. لینیر معنا دا شوه چې دا به د یو لاین په شکل له موږ سره وي. داسې تاسې وګورئ له پورته نه ښکته خواته که راشو، لومړی ژیړ دی، بیا ورپسې تیاره شین رنګ دی او بیا ورپسې سور رنګ دی، د یو لاین په شکل باندې داسې دی له موږ سره. که د لینیر په ځای باندې زه ریډیل انتخاب کړم نو دا به موږ سره داسې د یو سرکل او دایرې په شکل کې راشي. لومړی سور رنګ دی، بیا ورپسې شین رنګ دی، بیا ورپسې زیړ رنګ دی. په څه ډول باندې دغه شکل یې له موږ سره څه ډول شکل دی؟ شکل یې له موږ سره دایروي شکل دی. له دې نه وروسته فرضاً که دلته دغه انګل د یوې زاویې نه زاویې په شکل باندې راځي، یوې زاویې نه تاسې رنګونه دلته برابرولی شئ. ریفلیکټډ دی، داسې انعکاس بیرته ورکوي ته یو رنګ، یعنې دا شین رنګ تاسې ګورئ دلته هم راغلی، دا زیړ رنګ تاسې ګورئ دلته راغلی دی، نو دغسې یو انعکاسي شکل د دې ورکوي. او که ډایمونډ باندې تاسې کلیک وکړئ، د یو الماس په شکل باندې دغه رنګونه له تاسې سره برابریږي. زه په لینیر کې پرېږدم. له هغې نه وروسته د دې انګل دی، په کومه زاویه غواړئ تاسې دغه رنګونه له تاسې سره راشي. یعنې اوس که له پورته نه یې داسې حساب ورته وکړو، لومړی ژیړ دی، بیا ورپسې شین رنګ دی او بیا ورپسې سور رنګ دی، او که له ښکته نه وي لومړی سور دی، بیا شین دی، بیا ژیړ دی. که تاسې ورته دغه انګل چینج کوئ، ګوره هغه رنګونه به له تاسې سره چینج کېږي. دلته رنګ وګورئ، لومړی سور رنګ دی، بیا ورپسې شین رنګ دی، بیا ورپسې ژیړ رنګ دی. انګل ورته ما 2.15 انتخاب کړی دی، نو له چپ اړخه هم تاسې ګورئ لومړی سور رنګ راغلی، بیا ورپسې شین رنګ دی، بیا ورپسې ژیړ رنګ دی. نو دغه انګل که تاسې هر ډول غواړئ 360 درجې تاسې دا هر طرف ته تاوول غواړئ تاوولی شئ. زه دا فرضاً که 0 کوم یا 0 کوم، یا تاسې کولی شئ انګل ورته له دې ځایه ولیکئ هم له کیبورډه انټر یې کړئ، هماغه انګل باندې به هغه رنګونه له تاسې سره څنګه شي اپلای شي. په دغه ډول باندې ما دا اپلای کړه. له دې نه وروسته لاندې که تاسې وګورئ سکیل دی. سکیل د دې رنګونو اندازې ته ویل کېږي. فرضاً که دا اوس له ما سره 100% دی، که چېرته زه له 100% نه 11% ته یوسم، نو تاسې ګورئ چې دغه منځ کې چې کوم شین رنګ و دا له ما سره څه ډول شو؟ دا ما سره بیخي لږه ساحه کې راغی، او دغه ښي او چپ طرف ته چې کوم سور او ژیړ رنګونه وو دا له ما سره نور هم داخل طرف ته راغلل. فرضاً که دغه یو سټاپ زه غواړم ډیلیټ کړم، دا له ما سره نه پکارېږي. لومړی خو دا دی چې کلیک ورباندې وکړئ، انتخاب یې کړئ او د کیبورډ څخه د ډیلیټ بټن ووهئ، هغه به له تاسې سره څنګه شي ډیلیټ شي. او یا په دغه سټاپ باندې تاسې د موس لیفټ کلیک وکړئ یا چپ طرف ته چې کوم کلیک دی د موس چې ډېر یې موږ استعمالوو، دغه کلیک ورباندې وکړئ، کلک یې ونیسئ او داسې لاندې طرف ته یې کش کړئ. لاندې طرف ته چې دا تاسې کله کش کړئ، ګورئ هماغه رنګ له موږ سره څنګه شو، له دې ځایه ورک شو. اوکې باندې مو کلیک وکړو، دوه رنګونه دي له موږ سره. دوه رنګونه مې د دې لپاره راوړه چې دغه سکیل موږ ته لږ نور هم ښه واضحه شي. ګورئ که دا زه بیخي داسې 0% ته یوسم، نو دغه رنګونه له دې منځ څخه ژیړ رنګ ښي طرف ته لاړ او سور رنګ چې دی هغه چپ طرف ته ولاړ، او د دوی ترمنځ چې هغه د ژیړ او د سور رنګ کوم مکسچر و او د دې دواړو هغه کوم مخلوط و، هماغه له موږ سره پاتې شو. نو که چېرته دا زه بیرته داسې کم کړم، تاسې ګورئ چې د دې دواړو ترمنځ هغه فاصله بیخي شارپ شوه او دغه رنګونه په دې ډول له موږ سره راغله. نو زه دا غواړم چې دا لږ نور هم سافټ شي، داسې ښه ډول باندې راشي، نو دغه 92% ورته انتخابوم. نو دا له موږ سره څه شی؟ کلر فل. کلر فل له موږ سره دغه کار کوو. تاسې کولی شئ یو ښه افیکټ ورباندې په خپل انځور باندې اپلای کړئ. له دې نه وروسته راځو بل دی له موږ سره پیټرن.
پیټرن باندې چې زه کله کلیک واخلم دا یو موږ سره یو پیټرن کریټ کوي او هغه جوړوي. نه پوهېږم چې پیټرن ته به په پښتو کې څه وایي، خو داسې یو ډیزاین غوندې جوړوي له موږ سره چې تاسې دلته خپله کتلی شئ. که چېرته دغه کوچنی غشی تاسې دلته ګورئ په دې باندې زه کلیک وکړم نو دلته مختلف قسمه پیټرنې دي چې له فوټوشاپ د خوا نه جوړې شوي دي. تاسې چې په هر یو باندې کلیک کوئ هماغه پیټرن به له تاسې سره په انځور باندې څنګه کیږي اپلای کیږي. فرضاً که دلته راځم ګراس ورته انتخابوم، د وښو یو پیټرن تاسې دلته کولی شئ راوړئ، غوړ ورته انتخابوم، د اوبو یو پیټرن تاسې کولی شئ دلته راوړئ. فرضاً دغه پیټرن ما انتخاب کړو او دلته هماغه ډول انګل دی د دې چې کوم انګل نه تاسې غواړئ چې دا راشي. سکیل اندازه یې ده چې څومره لوی واوسیږي څومره کوچنی واوسیږي. نو دا چې هر وخت تاسې له دې ځایه انتخاب کړو که کلیک ور باندې وکړئ او د نارمل پر ځای باندې ورته بلینډ موډ چې دی چینج کوم، لینیر ډاج یا لینیر ډاج ورته انتخابوم. نو زه نه غواړم چې دا زما په انځور باندې راشي. ماسک باندې کلیک وکړئ، برش ټول چې شارټ کټ کی بي ده هغه انتخاب کړئ تاسې له دغه ځایه بي ووهئ د کیبورډ څخه او داسې له خپل انځور څخه څنګه کړئ ریموو کړئ. ګورئ چې هماغه پاڼې چې کومې وي په دغه ابجکټ باندې راغلي وي هغه ما څنګه کړلې له منځه یې وړلې. نو په دې طریقه باندې تاسې کولی شئ چې یو پیټرن په دې باندې کریټ کړئ. تاسې کولی شئ چې ډېرې پیټرنې له انټرنیټ څخه ډاونلوډ کړئ، فوټوشاپ پیټرن سرچ کړئ، مختلفې پیټرنې راځي تاسې هغه استفاده کولی شئ. له دغې ټولو وروسته له موږ سره د برایټنس اینډ کنټراسټ دی. له موږ سره برایټنس اینډ کنټراسټ له موږ سره څه کار کوي، په دې باندې که زه کلیک وکړم دلته دغه پراپرټیز پینل به د دې له ما سره خلاص شي. لومړی د برایټنس د دې انځور روښانتیا ته ویل کیږي چې دا له ما سره څومره روښانه واوسیږي یا څومره تیاره واوسیږي. که چېرته په دغه سټاپ باندې زه کلیک وکړم او ښي طرف ته یې داسې کش کړم نو انځور له ما سره نور هم روښانه کیږي، او که چېرته یې زه چپ طرف ته یوسم نو دا له ما سره نور هم تیاره کیږي. له دې نه وروسته له موږ سره دی کنټراسټ له موږ سره څه کار کوي، اوورآل د دې ټول ایمیج او تصویر چې دی هغې کنټراسټ کموي یا یې زیاتوي، یعنی هغه روښانه ځایونه یې نور هم روښانه کوي او تیاره ځایونه یې نور هم تیاره کوي. نو تاسې کولی شئ چې په دې ډول باندې څنګه کړئ انتخاب کړئ خپل تصویر باندې. فرضاً که زه دومره ایډیټ کوم، راځو دغه برایټنس اینډ کنټراسټ په یو تصویر کې استفاده کوو او نتیجه یې ګورو چې دا زموږ کوم وخت کې په کارېدلی شي. دلته تاسې ګورئ دغه یو انځور دی له موږ سره چې دا ډېر روښانه دی. دغه ساحې تاسې ګورئ، دا ساحې ګورئ، هغه کلر کریکشن یې سم نه دی، دا باید سم شي. نو راځم زه دلته یو برایټنس اینډ کنټراسټ لیر اخلم. دا چې هر وخت ما واخیسته دلته موږ سره څه شی زیات دی، د دې برایټنس یې له موږ سره زیات دی. که زه دا چپ اړخ ته یوسم داسې نو هغه برایټنس به له ما سره څنګه کړي کم کړي. نو تاسې دلته ګورئ دا ما برایټنس ته دې کم کړو. که چېرته زه دغه وینډو له ځان سره بنده کړم نو دلته تاسې د دغه انځور هغه مخکې وروسته چې څه ډول هغه تاسې کتلی شئ. ګورئ مخکې په دې ډول له موږ سره، وروسته په دې ډول دی. نو د دې په ذریعه تاسې کولی شئ چې د یو انځور هغه رنګونه سم کړئ. مخکې دا له موږ سره ډېر داسې بد ښکارېده او سترګو باندې هم داسې ښه نه راته، سترګې یې نیولې. نو دلته اوس تاسې کتلی شئ چې دغه رنګونه یې ډېر ښه منظم شول موږ سره. نو موږ کولی شو چې دغسې انځورونه که چېرته ولرو چې هغه بیخي تیاره وي یا بیخي ډېر روښانه وي، تاسې کولی شئ چې د برایټنس اینډ کنټراسټ له لارې هغه څنګه کړئ له ځان سره برابر کړئ. بل چې دی له موږ سره هغه لیولز دی. لیولز له موږ سره څه کار کوي، که چېرته زه د لیولز اډجسټمنټ لیر واخلم نو دلته تاسې ګورئ چې یو چپ طرف ته داسې یو سټاپ دی، یو ښي طرف ته سټاپ دی، دلته تور رنګ دی او دلته سپین رنګ دی. دغه د تور رنګ سټاپ که داسې زه ښي طرف ته راوړم نو تاسې ګورئ چې په دغه انځور کې که هغه کومې تورې ساحې دي یا په ټول انځور باندې داسې یو قسم سپین افیکټ اپلای کوي او هغه انځور موږ سره نور هم روښانه کوي. او که دغه د سپین رنګ والا سټاپ داسې چپ طرف ته راوړم نو تاسې ګورئ چې هغه له موږ سره نور هم تیاره کوي. دلته که تاسې وګورئ هم په همدغې ډول باندې دا په منځ کې مډ پوینټ دی چې هم سپین رنګ سره دا کار لري او هم تور رنګ سره. نو له دې ځایه تاسې کولی شئ خپل انځور باندې څنګه وکړئ هغه د هغې رنګونه منظم کړئ. نو فرضاً که زه دلته راځم آر جی بي دلته لیکلی هغه چینل په آر جی بي باندې لومړیو کې موږ بحث کړی و چې ریډ ګرین اینډ بلو یعنې سور، شین او ابي رنګ وي له موږ سره، چې له دغې د مخلوط نه نور رنګونه له موږ سره ټول جوړیږي. نو که په ریډ باندې زه کلیک وکړم، سور ما واخیسته
او دلته زه دا داسې چپ طرف ته راوړم نو تاسې ګورئ چې سور رنګ په دې باندې موږ سره زیاتیږي. که دغه ګلانو رنګ هم تاسې وګورئ هغه نور هم له موږ سره زیاتیږي، او که داسې ښي طرف ته یوسم نو هغه سور رنګ بیخي له موږ سره ورکیږي که نه. داسې که تاسې لاندې نه وګورئ سور رنګ تاسې سره زیاتیږي، او که دلته داسې راوړئ نور هم څنګه کیږي کمیږي، سور رنګ بیخي له موږ سره ورکیږي. نو فرضاً که چېرته تاسې په انځور کې سور رنګ وي او تاسې غواړئ چې هغه سور رنګ نور هم زیات کړئ یا یې بیخي لرې کړئ، نو تاسې کولی شئ دلته ریډ انتخاب کړئ. که شین رنګ زه انتخاب کړمه نو دلته تاسې کولی شئ چې شین رنګ په دغه انځور باندې زیات کړئ یا یې کم کړئ، او له شین نه وروسته بلو یا آبي رنګ دی نو تاسې کولی شئ چې آبي رنګ هم په همدغه طریقه باندې زیات یا کم کړئ. دا څه وخت زموږ په کاریږي، راځئ د دې لپاره یو عملي مثال وایو. دلته ما سره یو انځور دی، په دغه انځور باندې سور رنګ ډیر اپلای شوی دی. دغه انځور داسې اخیستلی شوی دی چې دغه رنګونه یې بیخي منظم نه دي. د لیولز اډجسټمنټ لیر په واسطه کولی شم چې د دې دغه رنګونه برابر کړم. سور رنګ ترې بیخي لرې کړمه. نو که چېرته زه اډجسټمنټ لیرز ته راشم، لیولز ته راشم او دلته راشم آر جی بي ته او ریډ کلر ورته انتخاب کړمه، دغه سور رنګ چې دی دا داسې چپ طرف ته تاسې ګورئ که راوړئ هغه له موږ سره ورکیږي. ګورئ ښه، نو سور رنګ ته تاسې ګورئ هغه سور رنګ له ما سره بیخي څنګه شو، دلته ورک شو. تاسې دلته وکتل چې د دغې په طریقه باندې تاسې کولی شئ چې یو مشخص رنګ لرې کړئ. که دې طریقې هم تاسې سره ښه کار نه ورکوو نو دلته دغه درې کلر ډراپرې دي. دغه کلر ډراپرز چې دي د په واسطه موږ کولی شو یو کلر راواخلو. څه ډول کلر راخیستلی شو؟ فرضاً که په هر کلر ډراپر باندې تاسې کلیک وکړئ، نو که په دې باندې زه کلیک وکړم دا د تور رنګ دپاره دی پورته چې کوم دی، نو دا ما کلیک کړه. په دې انځور کې به تاسې تر ټولو تیاره او تور رنګ وګورئ هغه به انتخاب کړئ. فرضاً که دلته که تاسې وګورئ تور رنګ موجود دی، ډېر تیاره دی، په دې باندې زه کلیک کوم. دغه اخیرنی چې کوم یو دی دریم دا د وایټ کلر یا سپین کلر لپاره دی، نو دا به تاسې انتخاب کړئ او تر ټولو روښانه ساحه به په دې انځور کې انتخاب کړئ چې دغه سپینه یا روښانه ساحه دغه جامې دي. په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ نو تاسې ګورئ چې هغه انځور نه سور رنګ بیخي لرې شو. ورپسې دغه منځ کې چې کوم دی، منځ کې د سپین او تور ترمنځ چې کوم رنګ راځي، یعنې داسې ګری کلر خړ رنګ چې ورته ویل کیږي، همغه رنګ تاسې انتخابولی شئ. یعنې دلته که تاسې وګورئ دا رنګونه له موږ سره خړ دي، که په دې باندې زه کلیک وکړم نو انځور ما سره نور هم برابر شو. زه دا هایډ کوم، تاسې مخکې وګورئ چې انځور څه ډول و او اوس وروسته وګورئ چې انځور موږ سره د دغه لیولز اډجسټمنټ لیر په ذریعه باندې څومره ښه ښکاري او هغه حقیقي او خپل رنګونه یې ښکاري. نو د دې په ذریعه باندې تاسې کولی شئ چې دغه ډول یو انځور چې هغه رنګونه یې بیخي خراب وي ډېر ښه برابر کړئ. نو انشاءالله د نن ورځې لپاره به همدومره کافي، همدومره درس. دا چې ویډیو نوره اوږده نه شي تر همدغه ځایه بسنه کوو. نو هیله من یم چې انشاءالله دغه درس به مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي، یو څه به مو ترې زده کړي وي او تر پایه به مو راسره تعقیب کړی وي. نو تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې، پاک الله مو مل شه.